اوکے یسټرډے موږ دغه ولوستله ټرند لاین ورسته چې هغه هم موږ من حیث سپورټ او ډایرکشن رسمولی شو ډرا کولی شو ټیک ده موږ د بیسټ انټري پوینټ په لاس راکولی شي نن راځو یو څو پیټرنز وایو چې ستاسو په درسونو کې دا موضوعات پاتې نه شي چارټ پیټرنز دی یو څو دانې یو دا مشهور پیټرنز دی به تاسو نور کتلی شئ پسې مختلف پیټرنې دي ښه سرچ کې ډېر زیات پیټرنې دي اوکې فقط تاسو کنسپټ واخلئ چې هر پیټرن تاسو څنګه ټریډ کوئ زه تاسو ته فقط کنسپټ درکوم ټیک ده چې تاسو هر پیټرن څنګه ټریډ کوئ نور نومونه ډېر لري څوک ورته پینټ وایي څوک ورته مثال ټراینګل ورته وایي څوک ورته ویج وایي څوک ورته بلا نومونه پراته دي تاسو انټرنیټ کتلی شئ خو مین کنسپټ چې ده چې زه څنګه پیټرن ټریډ کوم دا مهمه ده پیټرن څنګه ته جوړ کړې پیټرن مطلب یو شکل جوړول دی ښه بعضې وخت مارکیټ ډېر غیر منظم ځي هیڅ ډایرکشن کې نه اوسېږي هایر های هایر لو نه وي نه اپ ټرین وي نه ډاون ټرین مطلب یو ټیم پورې وي اپ ټرین کې په اپ ټرین کې یو معلوم و دې لپاره ډېر ګډوډ مارکیټ روان اوسېږي غیر منظم اوسېږي لکه څنګه چې مثال انجینر صاحب ته انجینر ویل دی کوم سیول انجینر که نه دا چې موږ سره غیر منظم انجینر که نه چې غیر منظم ځمکه موږ سره موجودې به چی ویشو موږ په منظم اشکالو باندې ویشو که نه په هندسي شکلونو باندې ویشو مربعګانو باندې ویشو مثلثونو باندې ویشو سره نو دا شی دلته هم ده چې کله یو شکل ډېر مارکیټ ګډوډ اوسېږي نو موږ د هغې لپاره پیټرن ډرا کوو پیټرنز دي بیا پیټرن تاسو سره مرسته کوي د از سپورټ او ريزسټنس مرسته سره کوي بیا سره ګاټ اټ کلیر ویری ګډ اوس ګورئ نارملی موږ سره څو قسمه پیټرنز دي ښه یو ته فلیګ وایي ګوره دی ورته فلیګ نوم ورکوي خو تاسو فقط مطلب د پیټرن ډرا کولو طریقه زده کوئ مارکیټ اپ ټرینډ ده ګوره داسې مارکیټ اپ ټرینډ ده ٹھیک ده اپ ټرینډ نه بعد مارکیټ داسې حرکت کوي ګوره داسې مارکیټ حرکت کوي یو ټیمه پورې صحیح شو مارکیټ په اپ ټرینډ کې دا یو ټیم داسې حرکت کوي ګوره هغه اپ ټرینډ کې دا غیر منظم شکلونه ته منځ ته راځي کچھ نه کوي داسې یو شی مطلب برابروي ته به څنګه کوې کله چې داسې شکل جوړ شو ته به د ټرینډ لاین نه استفاده کوې هلته را به شې بره به ټرینډ لاین ډرا کړې ټیک ده چې څو نقطې سره ونښلئ را به شې لاندې به ټرینډ لاین سره ډرا کړې چې څو نقطې سره ونښلئ انډرسټینډ ګوره یو پیټرن جوړ شو موږ ته اوس ٹھیک ده بره ټرینډ لاین څه نومیږي دا کوم ځای چې ډراپ کېږي هغې ته څه وایي ريزسټنس وایي چې کوم ځای نه اپ کېږي هغې ته څه وایي هغې ته سپورټ وایي ګوره پیټرن ماسټر کوي چې تاسو پیټرن ډېر رول لري ګوره چې ته پیټرن ماسټر کوي تا ته څه ښایسته انټري پوینټ درکوي درته چې ښه فوقالعاده د پرافټیبل د ټریډ دغه تاسو درکوي درته اوس دا وګوره دا چارټ اوس موږ سره نارملي د دې چارټ دغه څنګه ده ته به تا چې پیټرن ډرا کړې ته به اوس بریک آوټ ته ګورې چې ته به ګورې بریک آوټ ته چې په هر ډایرکشن بریک آوټ وشو ستا انټري همغې طرف ته ده ګاټ اټ سو ګورته مثال اوس نارمل به دا پیټرنونه چې دي دا دغه شوي دي ایکسپیرینس شوي دي که نه په دې اوس دغه پیټرن چې جوړېږي نارملی فلیټ پیټرن تا ته بلش دغه درکوي ولې ځکه مارکیټ مخکې څه ده بلش ده که نه نو نارملی د دې ټریډ څنګه ده دا تا ته داسې بریک آوټ کېږي او د بریک آوټ پالیسي ما تاسو ته ویلې څه شی وله نه نه مهم پوینټ به چی و چې دا بریک آوټ ته بریک آوټ ده پر لاست پریویس های باید بریک کی ګاډ اټ دا به نه هېروئ دا بس نه هېروئ ما هم دا غوښتل خو بس نه ویل کېده پریویس های باید بریک کی پریویس های کوم یو ده دا پریویس های ده که نه چې دی بریک بس همدا موږ سره سپورټ هم ده همدا پریویس های هم ده اوس که ټیټه پرایس لنډ ریټس کوي خو لنډ دلته ریټس کوي لنډ دغه ځای کې صحیح ده که دا پرایس بره کلوز نشي دلته کلوز شي فل کینډل سره ډایرکټ راکوزېږي دلته ریټس کوي
دوهم کینډل به تاسو بیا هغې نه بعد به تاسو بیا منتظر پاتې کېږئ چې دا بره های بریک شي. صحیح شو؟ نو قدمي بریک کې خو ویری ګډ دا ده چې بریک شو دا لپاره د انټري پوینټ مسایل چې کوم ځای انټري پوینټ ده this place. okay ریټس ته خیم کنه ګوره اوس څومره چې کله داسې شکل جوړېږي پروفیټ کوم ځای وي خبره است پروفیټ ډېر لانګ پروفیټ تاسو دا وین دا کوم ځای چې ډراپ شوی وي دا پروفیټ تاسو سره دا پروفیټ اوسېږي تاسو سره چې کوم ځای ډراپ شوی اوسېږي ستا لومړی ټي پي هم دا ده او بل ټي پي څنګه وي بل ټي پي اوپن پاتې کېږي ځکه بل های جوړوي چې جوړوي بل هایر های جوړوي ٹھیک ده دا ستاسو سره لومړی ټي پي شو دا ځای بچیم کلاس کې وو ها هلته افس ته ورشم راکځئ دا ټي پي 1 کېږي ټي پي 2 اوپن پاتې کېږي بره ځیم داسې بیا نو ګوره ښه انټري پلان تاسو ته برابرېږي مهمه چې ته باید شکل ته چوکاټ ته راولې چوکاټ پېژندنه تاسو زده کوئ ښه نومونه مه زده کوئ چوکاټ پېژندنه زده کوئ دا په بلش کې ده په بیرش کې څنګه ده ګوره په بیرش کې هم دا شکل ده په بیرش کې داسې راځي ګوره مارکیټ چې ده اوورال بیرش ده ټیک ده مارکیټ چې ده اوورال بیرش ده اوس څنګه کې موږ یې په ریل چارټ کې هم ګورو ښه دې ته لیکویډیټي ګریپ ویل کېږي بیا تاسو پس ته به ووایئ لیکویډیټي ګریپ ویل کېږي ښه داسې شکل جوړ شو ګوره دا تر کومه چې دا بریک نه کي دا هایر های پخوانی های مارکیټ موږ سره بیرش اوسېږي ټیک ده دا تاسو پس ته بیا وایئ اوس څنګه کېږي بس نارمل تاسو راشئ دوه ټرینډ لاین ډرا کې ورته هم کتل که نه ټرینډ لاین نه بس صفات تاسو زده کوئ ګوره بار بار پوینټ به سره ونښلوئ تاسو به راشئ لاندې پوینټ به سره هم ونښلوئ وګورئ چې هر څنګه شکل جوړ شو ٹھیک شو اوس به تاسو بریک آؤټ ته ګورئ بیا هم نارملی په بیرش مارکیټ کې چې کله فلیګ راځي ډاون ورځېږي ولې ځکه چې مارکیټ بیرش ده که نه ته په اول مارکیټ ډایرکشن معلوم کړي بیا نه بعد به دا معلوم کړي هغې نه بعد به ته راشې ته کولی شي له دغه جینه هم انټري پلان کړي دغه جینه دې ځینه رزسټنس ده که نه چې ده هغه رزسټنس ده که نه ته کولی شي د هغه جینه هم انټري پلان کړي دغه جینه په کوم اساس باندې اما کینډل سټیک ته به وګورئ چې کنفرمیشن درکړي درته یا درته ډاجي جوړ کړي یا درته انورټډ هامر جوړ کړي درته یا درته مثال شوټینګ سټار یا چې هر څه جوړ کړل درته زه کولی شم له دې جینه هم انټري وکړم اوس له دې ځینې په کوم صورت کې چې کله ماته کنفرمیشن راکړي لومړی ټارګټ مې همدغه ځای ده د لاندې رزسټنس سپورټ ده دوهم ټارګټ کوم ځای راځي که چې د بریک آؤټ وکړي دا دوهم ټارګټ ده اوس غټ ټارګټ راځي خیال ده ورته ایسل عموما د چارټ نه به راټاکو ټرینډ لاین نه به راټاکو چې کوم کلوزینګ کینډل شوی وي مثال موږ سره د همر راغلی ده ټیک ده مثال موږ سره همر راغلی ده همر کینډل دومره ویک پرېښوده ټیک شو دا ایسل به اخلي د ویک نه به را به یږدي صحیح ده په دې شکل به ستا انټري وشي اوس دا مارکیټ څنګه راغورځېږي دا مارکیټ داسې راغورځېږي ګورئ دلته راغی بریک کېږي یو انټري ته هلته وکړه که نه ته بل انټري کوم ځای کې کولی شي ته بل انټري دغه ځای کې هم کولی شي ستا یو انټري دلته وشو اصله بل انټري دی دلته هم کېږي چې بریک کما سره لوور لوی بریک کما سره که نه بېرته ریټس شو ریټس نه بعد ډاون صحیح شو بیت رزسټنس ټیسټ شو هغې نه بعد ډاون راوغورځېده وچ ون اوس ما تاسو ته ویل چې کوم ځای نه مارکیټ پورته شوی وي دا ځای مارکیټ که نه پریویس لو دا ځای ده که نه
دا پریویس لو ده دا پریویس های ده دلته دا پریویس های دا پریویس لو ده په همدې مطابق حل کېږي که نه لکه مخکې چې وویل درته دا وګوره بلش کې کوم هلته کېښوستله های کې هم کېښوسته که نه دلته پریویس لو کې ږدو دلته ټي پي ویه خو ته به ټي پي دلته په څو ډولو باندې ویشي په دوه یو مطلب ته نیم یو اخلې نیم به بیا اخلې دلته به ته پرېږدې ټي پي نیم به ته صرف کوې هغې نه بعد به ټریډ بریک ایون کې بریک ایون څه معنا چې بېرته به انټري ایسل به انټري پوینټ ته راوړي ټریډ به بریک ایون شي نو هغې نه بعد نیم ټریډ به کلوز کې او نیم به جاري پرېږدي بیا نو ستا ټي پي به تاسو دغه ځای اوسېږي this one this is going to be your TP. Okay, that was also TP was understand problem shta deki very good ustaz kawala shim da chart taso rashi tatbiq ke we korai kaza pagul ke ugurama no دلته تقریبا دا شی جوړ شوی تقریبا په ګوړ کې دغه ځکه تقریبا دا شکل جوړیږي خو دومره پرفیکټ سیټ اپ نه راغلی ښه دا بل سیټ اپ دا بل ټرینګل جوړی دا اوس ګورئ زه داسې ګورو مثال که ګوړ کې ګورئ که بل یو کې ګورئ چې په هر ځای کې ګورئ تاسو دا سیټ اپ ځان ته پیدا کولی شئ چې دا کوم ځای کې قابل د تطبیق د تاسو سره اوکې داسې وګورئ چې کوم ځای کې پیدا کېږي خو زه یو ځل به چارټونه ووایي بیا به تطبیق بیا وکړو صحیح ده چې دا وخت نه تېر نه شي زیاته چارټونه به نښه کوي بیا به چارټونه پسې ګورو چې کوم شیپ موږ سره ډرا کېدلی شي انډرسټینډ نیکسټ کلاس کې موږ باید دې تطبیق وکړو بیا اوکې ښه یو شکل دا موږ سره یو چارټ صحیح ده په دې شکل باندې تاسو باید څه وکړئ بل ګورئ بل تاسو په یو بل شکل مارکیټ کې وګورئ داسې مارکیټ روان اوسېږي ټیک ده یو دایي مارکیټ لاندې راغورځېږي ایکول لو جوړوي چې جوړوي ایکول لو جوړوي خو های متفاوتې اوسېږي ها لو څنګه وي ټول ایکول وي خو جی کې نقطې څنګه وي متفاوته اوسېږي بلې ها بره څنګه کوي بره ټول نقطې سره غورځېږي خو لاندې څه وي ایکول لو جوړګانې مارکیټ جوړوي تاسو به وګورئ بیا مارکیټ کې موږ سره ایکول لو جوړوي د دې چارټ طریقه څنګه ده دلته هم تاسو کولی شئ چې یو ټرینډ لاین له دې ساحې نه داسې ډرا کوي ټیک شو او بل ټرینډ لاین له بره ساحې نه تاسې ډرا کوي چارټ کچ شو که نه ګوره په چارټ باندې موږ دنیا تنګه کړله پرایز باندې دنیا تنګ شوله اوس څه کېږي اوس پرایز ځان قید احساسوي دا هڅه کوي چې یو خوا ته وتښتېږي اوسه چې هر خوا وتښتېده ستا انټري پوینټ هماغه ده صحیح ده په ډېر احتمال سره کوم خوا ځي بره ځي په ډېر احتمال سره بره ځان باسي چې مارکیټ کوم طرف روان دی تاسو ډایرکشن ته به ګورئ ها اوس دا وګوره بره ځي بېرته څه کوي رټیس کوي چې رټیس شو هغې نه بعد بره ځي دلته هم تاسو کولی شئ مثال دلته دا پیریوز لو مطلب چې کوم وي دا ټرینډ لاین سره چې کوم لو لګېدلی وي هماغه لو تاسو په نظر کې ونیسئ های چې کوم های ټرینډ لاین سره ټچ شوی اوسېږي پخوانی اوس دا خو نه ده که نه دا ټرینډ لاین سره ده نو همدا رټس تاسو بس وګورئ رټس عموما یا ټرینډ لاین رټس کوي همدغه پریویوس های تاسو په نظر کې نیولی شي چې باید بریک کړي نارملی په شیپس کې تاسو پریویس های باید په نظر کې ونیسئ چې بریک کړي که هغه نه وي جنرل راځي خپل ټرینډ لاین هم رټس کوي او بیا بره ځان وباسي دا شکل ده دا هم درنه هیر نه شي اوکې نو یو دا شکل ده دې ته بیا د مثال اسنډینګ او ډسنډینګ ټرایانګل نومونه ورکوي ورته اکثره پکې بعضې پکې ویچ نومونه ورکوي ورسره نو رایزنګ ویچ فالنګ ویچ نومونه ورکوي ورته صحیح ده خو نارمل مطلب ډېر زیات د اسنډینګ او ډسنډینګ ټرایانګل په نوم یادېږي دې ته اسنډینګ ټرایانګل
ویل کېږي بیا اوس یا ډیسنډینګ ټرایانګل ویل کېږي ورته هغه نومونه تاسو وګورئ چې ما ته نومونه مسجد نه ګرځي کوم نارمل ځکه ما ته خپل دغه د ډرا کول طریقه ما ته مهمه ډېره زیاته ده او تاسو ته هم چې ډرا کول طریقه زده کړئ چې څنګه زه شیپ چوکاټ کې بند کړم بیا هغې نه وروسته تاسو بریک آوټ ته وګورئ چې بریک آوټ کوم خواته کوي نارمل که بره بریک آوټ وکړو ستا انټري پوینټ بره ده که لاندې بریک آوټ وکړو ستا انټري پوینټ لاندې ده انډرسټینډ اوکې دې سره بل جوړېږي هغه بیا ایکول های تاسو سره جوړوي نارمل کولی شي د لاندې سپورټ هم ډرا کړي ورته بره ریزسټنس ده یو بل موږ سره چې ده هغه موږ سره ایکول های جوړوي موږ سره داسې ګورئ تقریبا هغه موږ سره په بیرش کې ډېر راځي د همدې انورس ته چې ده تقریبا د همدې انورس ته تقریبا د همدغې انورس ته داسې چارټ جوړېږي ته نارمل کولی شي چې دې نه ته بره یو ټرین لاین کش کړي از ریزسټنس به تا سره کار وکړي او لاندې یو ټرین لاین ډرا کولی شي تا سره چې کار وکړي تا سره سپورټ کار وکړي چارټ موږ سره قید شو ته به نو بریک آوټ ته ګورې چې کوم طرف بریک آوټ کېږي اوس ستا په ډېر احتمال به ته به دا فکر کوې چې ولا بریک آوټ خو اوس لاندې کېږي ځکه ولې بیرش د مارکیټ که نه خو دلته څه کېږي دلته د بریک آوټ بره وشي مارکیټ کې تغییر منځته راځي صحیح ده مارکیټ کې دستي تغییر منځته راځي یو سډن تغییر منځته مارکیټ کې راځي په سډن تغییر په صورت کې مارکیټ څنګه کوي خپل ځان بره وباسي سډن تغییر څخه خاصونه واخلي معنی هیر د خیر نیکسټ کلاس کې بیا مطلب او نن تاسو زه بیا ووایم نو ګورئ ها ته به اوس د دې انټري ته ګورې دا نارمل څنګه کوي دا نارمل ډاون بریک کېږي یس د ډاون وروسته رټس نه وروسته موږ سره پروفیټ خواته منډې وایي ګاټ اټ دا موږ سره شو بل شی په تاسو ویډیو خاصې موږ ګورئ معلومات تاسو ته کېږي سبا مطلب په ریل چارټ کې موږ بیا ټول ښیو چې کوم دا چارټونه موږ ډرا کولی شو په ریل پرایس کې یو لاس ون موږ چې کوم بل ده که نه لاس ونه مطلب بل د چینل وایي څه ورته وایي چینل ورته ویل کېږي ښه یس ډفرنټ چینل ویل کېږي موږ سره چینل بیا دوه قسمه ده بلش ده او بیرش ده عموما چارټونه موږ سره ټول په بیرش او بیرش حالت کې موجود اوسېږي چینل څنګه اوسېږي ګورئ چینل عموما پرایس موږ سره یا په اپ ټرین کې جوړه یا په ډاون ټرین کې جوړه داسې روان اوسېږي ګوره خو ډېر کله موږ سره چینل په اپ ټرین کې او ډاون ټرین کې داسې موږ سره جوړېږي پرایس داسې لکه د مار حرکت کوي څنګه حرکت کوي لکه د مار خلچوي لکه د مار که نه دا لکه د مار حرکت کوي دا چارټ داسې ګوره زنجیري حرکت کې پرایس تاسو به ډېر کله تاسو وګورئ چارټونه چې موږ سره پرایس زنجیري حرکت کوي دلته هم تاسو ته د ټرین لاین لوډ ډېر زیات ده دلته هم تاسو راځئ دوه ټرین لاین رسموئ یو اپ سایډ رسموئ هغه به چې تاسو سره ریزسټنس شو یو ډاون رسموئ دلته تاسو ته دوه د انټري پوینټ لاسته درځي سو دلته دوه انټري پوینټ تاسو لاسته درځي بره ته کولی شئ سل انټري وکړي او لاندې کولی شئ بای سایډ سپورټ اوکې ته لاندې سپورټ کېږي انټري کولی شي چې هر کله پرایس لاندې راځي تا ته بار بار د انټري چانس پیدا کېږي په دې شکل کې په دې مارکیټ کې ته کولی شي که دلته پرایس راغی ته کولی شي کنفرمیشن واخلي او شی واخلي لانګ انټري واخلي ټارګټ کوم ځای کېږي ټارګټ راتلونکی های کېږي تاسو به هغه ټرین لاین چې د کوم ځای ډرا کړی ده هملته ښیم صحیح درته ګوره ها ډرا شو دغه ستاسو ټارګټ کېږي نه لکه بره ریزسټنس ښیم تاسو ته چې ټرین لاین مو کوم ځای رسم کړی ده هماغه ستاسو راتلونکي لکه فرض کې داسې ده اوس ګوره هم
تاسو قیمت کوم ځای کې ده قیمت په دې ځای کې ده موږ ټرین لاین رسم کړی کنه دې نه کنه ټرین لاین دلته رسیدلی فرض قیمت بخیل دشته نه صحیح ده زه دې نه انټری پلان کوم کوم ځای एकदम زه همدا بره زما ټي پی کېدلی شي دا پرایس نه کېږي مستقیم بچې ځي همهغې ساحې پورې ځان رسوي داسې ورته ځان بل رسوي تاسو سره ملټیپل انټری پوینټس پیدا کېږي چې دلته د بایک لدیج نه سل کولی هم شي بیرته صحیح شو اوس به راشي سل انټري ته به منتظر شي همدلته بیرته سل کولی هم شي چې سل لیکه بس ډاون به ورته شي کې ټي پی پکې ورته یعنې تاسو سره ډېر ښایسته ټریډ برابروي تاسو سره ډېر ښایسته د ټریډینګ فرصت برابروي درته دا د چینل ګټه ده چې تاسو سره چینل ډېر ښه شکل باندې تاسو دوه اړخیزه ټریډ فرصت برابروي هم ډاون خوانه هم د اپ سایډ خوانه دې ته ویل کېږي بولش چینل چې بولش چینل بل مقصد چې دا بیرش چینل ده تاسو به نارملی په بیرش مارکیټ کې بیرش چینل تاسو وګورئ داسې مارکیټ را ډراپ شي را غورځېږي مارکیټ څنګه کوي داسې بس په سلسله شکل باندې ډاون روان اوسېږي دې شکلونه پیژندل تاسو ډېر زیات مهم دي تر څو تاسو د ټریډینګ فرصت لاس راوړئ ٹھیک شو دلته به هم تاسو راشئ برنه به یو ټرین لاین ډرا کوي او لاندې به هم یو ټرین لاین ډرا کوي اوس تاسو پرایس په منځ کې تاسو به څه کوئ پرایس دلته ده نارملی موږ باید څه وکړو اوس انتظار به کوو که نه ګوره مګر هر میدان د منډې نه وي صحیح ده چې ته هر میدان د منډه کې او ځان ورځوې دا په تخنیک لوبه کې هر څه کې ته به اوس نه کوې مثال زه مارکیټ دلته راځه بس مړه یا بره یا لاندې توکل په خدای نشته ښه دلته ته به توکل په خدای کې کوم ځای کې په صحیح ځای کې دغه ځای کې به توکل په خدای کې که دغلته دې وکړو تا ته ښه د سل چانس برابرېږي ولې سل به کې ځکه چې مارکیټ موږ سره بره ټیسټ کو اوس هڅه کوي چې بیرته لاندې راوغورځېږي دا به نیکسټ ټي پي تا سره ورځېږي بیا موږ کوشش کوو سل لږ بره کېدو تر څو دې پریویز های نه څنګه شي پریویز های نه بره اوسېږي سل لږه نور 1:1 ریشیو ټریډ تاسو اخیستلی شئ ګاټ اټ پوه شئ تاسو پوهېږي دې خبرو باندې دې څه مشکل نشته که نه ویری ګډ ښه ګورئ کله کله مارکیټ موږ سره دا شکل هم جوړوي داسې راځي ګورئ مارکیټ تاسو به ډېر کتلی وي داسې مارکیټ اپ روان اوسېږي اپ روان شي اپ روان اوسېږي به راځي یو دمي څنګه کې دلته داسې یو شی جوړوي داسې کېږي کتلی به وي تاسو اکثر که نه داسې کوچني برابرېږي بره څومره چې ځي پرایس کوچنی کېږي نو عموما دلته هم ته کولی شې چې ټرینډ لاین نه استفاده وکړي داسې به دا به هم ته کیچ کړي دې ته بیا بلش پینټ ویل کېږي ښه دا بلش پینټ راځي پینټ داسې سارېږي په دې شکل باندې پرایس سارېږي په دې شکل کې عموما چې دا بره پرایس کوچنی کېږي صحیح ده چې بره پرایس کوچنی کېږي څه کېږي دلته عموما مارکیټ یو ځل بیا مومنټم اخلي صحیح ده بیا مومنټم اخلي بایران بیا مومنټم اخلي ٹھیک شو دلته انټرست ختمیږي بایران کمیږي بس مارکیټ څنګه کېږي یا نارمل دا په ناوخت شپې کې کېږي یا په داسې یو سیژن کې کېږي چې هلته ډېر بایران اکټیو نه اوسېږي خو نارمل مارکیټ بلش وي یو دمي دلته څنګه کېږي یو دمي مومنټم کینډل جوړ شي دلته مستقیم داسې غټ کینډل جوړ شي او نور هم خوش کړي نور هم مارکیټ کم خوازي
نور هم مارکیټ بس شروع کیږي نه ټیسټ او بس بره بیا سي بس روان وي دا مارکیټ ډیر کوي مارکیټ اوسېږي د شکل ښه انټي بل ته ګوري دلته به د انټي چانس ګوري دلته نه بس خپل انټي پوینټ ته ګوره دا مارکیټ چې دغه لیکویډیټي هغه لیکنه دا ورځيږي چې دلته عموما ار اس آی کچھ نه شي دلته ار اس آی مکمل را ورځيږي بیا څنګه کې انټي چانس برابرېږي بیا پورته کیږي بیا هم داسې راځي دې کې یو بل شکل څنګه دا داسې دا ګوره کله داسې شکل بیا جوړ شو چې مارکیټ موږ سره په اپ ټرند کې روان ده داسې پر روان ده داسې یو د می څنګه کېږي دلته مارکیټ داسې یو سیستم برابرې داسې غټ خلو سیستم برابر کی مارکیټ ځانتا مارکیټ څنګه کوي ځانتا جنرالي مطلب غټ خلې برابرې داسې دا داسې ورځيږي دا دینه لاندې اوسېږي او دا دینه بر اوسېږي خیر راکم دا شکل ده به دا شکل چې وی کنه دا به د عموما د شکلونو موږ سره را ډاون کیږي موږ سره ګره دا سې د می غټ لاندې غټيږي برم برازي لاندې هم دا سې مطلب غټيږي شکل په دې شکل مارکیټ به موږ سره موومېنټ کوي چې کله مارکیټ دا موومېنټ جوړي په دې موومېنټ کې عموما به څنګه کوم موږ هم دا ټرند لاین ډرا کوو سره پتا سو ګورې د یو ټرند لاین جوړیږي دی جنا د څه ټرند لاین زی دا هغه څه چپه وسیږي ویری ګډ دلته موږ سره واجبہ قسم ټرند لاین د څه برابرېږي موږ سره په دې شکل باندې تاسو مارکیټ کې وګورئ ښا ټول شکلونه تاسو به ځین کې نه وای تاسو په نارمل مارکیټ کې دا شکل تاسو وګورئ چې کله دا شکل برابرېږي مارکیټ کې نو دینه بعد غټ چانس چی وي چې مارکیټ موږ سره ډاون راو ورځيږي دا چې کله ډراپ کوي مارکیټ دیج نه به تر ورځيږي دا سرازي د سيزي د سرازي د سيزي یو د می مستقیم دا سره ورځيږي مارکیټ ډراپینګ کوي ښا غټ ډراپ کوي مارکیټ داسې خو به هم تاسو به بریک آوټ تا ګورئ چې کوم طرف بریک آوټ شو تاسو انټری پوینټ هماغه ده got it understand دا موږ سره یو بل پیټرن څه پیټرن شولې سلام بس دغه پیټرن دا ګوره یوازې پیټرن نه دی دا پریکټیس کول غواړي تاسو کوم مارکیټ ته کې نه انټرنیټ سرچ کې صلاح او پیټرن تاسو پیدا کولای شئ ښا خو نارمل چیک کوي تاسو د قید کولو طریقه زده کوي چې مارکیټ څنګه زه قید کوم اوس تاسو مارکیټ د ټرند لاین په واسطه قید کوئ ٹھیک ده شکل ته وګورئ کوشش وکړئ د ټرند لاین رسم کړئ چې ډېر وخت پیرا شي اوس تاسو وګورئ کوم دلته ریل چارت ترا شو یس دې تاسو ملګرو سره شیر کړئ ها وی ګورئ ټرند لاین وګورئ دا شیپ تاسو وګورئ ٹھیک ده خپل سره شیر کړئ عکسونه ځکه ما ته ډېر زیات اوسېږي ها اوس دا وګورئ زه دلته یو ډرا کوم وګورئ زه دلته یو شکل ډرا کوم دا وګورئ دلته وګورئ تاسو چارت ته وګورئ ما ډرا کو په کوم شکل مې ډرا کو ګوره سونو کې سره ونه خته کنه 1 2 3 زه راځم یو بل دی خو ډرا کوم داسې ها داسې ما شکل ځان ډرا کوم ګوره زه اوس بریک آوټ ته ګورم ما شکل لیمټ کو ځان ته مې قید کو ګوره پرایس چې پرایس قید شو نو چې ته ګورم بریک آوټ ته ګورم ها بریک آوټ کوم خوښ ودا وګورئ اپ شوی دا ویری ګډ نو تاسو مثال کولای شئ دا وګوره پریویس هایټ شو دا موږ سره پریویس ریټس شوی مطلب سره به ریټس ده کنه ریټس شوی دا مطلب ریټس ته پریویس هایټ راځي کنه ټرند لاین مچ نارمل راځي ټرند لاین تم راځي نارمل خو مثال موږ سره بره دغه سپورټ رول لوبای کنه بره تاسو بس کنفرمیشن ته ګورئ به تا کنه او زه وګوره کنفرمیشن کوم څه شوی به تم دغلطه ریټس شوی هغه نه به د بل شوی دا تاسو نارمل ما تاسو ویل تاسو دلته انټری کولای شئ چې کله بریک آوټ منځ راشي دا د سیف انټری لپاره ده د سیف انټری لپاره دا څه ده کې نارمل ته کولای شئ چې هم دی یو بریک آوټ سره ته انټری وکړي
دغلته دا بس انټری پوینټ دا وګوره مخکې لاړه ښایسته پروفیټ درکوي غرض چې دا غرض دا ده چې ته باید چارټ ځان ته محدود کړي د انټری لپاره دا طریقه زده کړه خلاص دس امپورټنټ اوکې اوس دا وګوره زه نه پوهېږم د نوم څه شی ده زه نه پوهېږم and I don't care whatever its name is هر څه نوم اوسېږي I don't care ما ته چې مهم دي چې ما ته مهم چې ما ته انټری پوینټ ما ته لاسته راکړي زه کولی شم مخکې لاړ شم ګوره بل وګورم تاسو وګورئ زه فلیګ جوړوم دلته درته مثال که زه دلته واخلم صحیح ده اوس دا وګورئ تاسو دا واخله ځان سره وګورئ چې کوم شکل جوړ شو تقریبا فلیګ ده که نه صحیح ده اوس ګوره راوغورځېده بېرته رټیس بره رټیس ډراپ کېږي ګوره چې کله دا ټرینډ لاین ډراپ کوي راغورځېږي اوس تاسو وګورئ بریک آوټ په کوم خوا شوی ده فل کینډل سره شوی ده که نه بیخي ګوره راغورځېدلی نه ده ځکه زه تاسو ته وایم چې تاسو کولی شئ فل کینډل چې وشي تاسو ټریډ کولی شئ ریسک ټریډ وي خو ښه چانس تا درکوي درته ښه چانس تا ته د ټریډ درکوي درته اوس دا وګوره بریک آوټ اپ سایډ شوی ده دا وګوره موږ سره تقریبا دا پریویس های راځي که نه ټیسټ همدې نه غورځېدلی که نه نو ښه بریک آوټ ده وګوره پریویس های ده موږ سره موږ سره یې مات کړی ده چې مات کړی ده بېرته ریټیسټ شوی هم ده وګوره دغه کینډل په دا خو H1 کې ده M5 کې وګوره دا حتما ریټیسټ شوی ده ښه دا حتما ریټیسټ شوی ده که دلته ډېرې کینډلې دي دا د یو ساعت کینډل ده چې څنګه بریک آوټ وشو اټس اوکې یو کین ټریډ ناو ته کولی شې ته انټري وکړې همدې بریک آوټ سره انټري وکړه خو لږ شی اوسېږي لږ ډېر ریسک یې اوسېږي ګاډ اټ ستا به څنګه وي ستا به د دې کینډل نه لاندې ایسل اوسېږي نور باقي 1 2 راځي 1 3 راځي څومره چې راځي تر دغه ساحې پورې دا به ستا ټارګېټ اوسېږي بیا ټیک ده دا چینل شکل ټریډ شو مهم چې دا اوس دا چینل هم درکړه دا چینل هم وکنه چینل هم دا وګوره چینل هم دا نه بعد ښه چینل نه ده خو داسې مطلب شکل راکول مهم دي که نه ته به ځان ته دا ونیسې اوس وګوره اوس تا ټرینډ لاین رسم کړه ته به انټري کوم ځای کې ټرینډ لاین سره بیا کوې که نه ستا انټري ټرینډ لاین سره کېږي دا شو چینل بل زما موږ بیا دا ډبلیو ایم شکلونه پاتې دي هغه به سبا ته په خیر سره وایو اوس تاسو پوه شو که نه